شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ فرمایل په بهر ملکونو کې تبلیغي او جماعت داغي کارگزاري بیانولا داغي په باره کې فرمایل چې اغي تلی وو داغي تشکیل چې کومو هغه داسې زنګلاتو طرف وتاو نو وی کله چې هغه تبلیغي جماعت تلی ونه اغي په علاقو کې کار کو د تبلیغ لګیاو وی هغه کې یو کس یو تبلیغي پکې نو هغه به ګيري لبه رنگ ورکاو رنگ چونکی ګیره سپینه شوی ونه ګیره لبه رنگ ورکاو نو هغه ځان سره د پاکستان نه سلګ ډیر هغه ځان سره وړي واغه دوايي او کوم چې په لګي کنه وی هغه یو ورځ چې دینو کله د هغه تشکیل په ختمېدو شو تقریبا چې میاش نیمه ته پاتې شو نو هغه سره چې کوم دوايي ونه هغه تک یو پیره بلګولو نو هغه وی چې زه یو ابتد و به ولګو مګنانو بس دا ګیره به می تور ښکاری اوس وی هغه ځنګل غونته دی هغه کې ناشته او وی اخوا زمون مرګري چې دینو کما چې کټوي وا او سالن و غیره او هغه باندې کړو اور امبل کړو اوس وی زه بهر ناشته مو دا دوايي ما ځان له جوړ کړی دا او لګه غونته مې دا سوله ګول چې کوله مې ما چې رنگي څنګه دی وی چې لګه مې ولا ګول ما چې دا لګه او چې شي هغه دوايي بیا په هغه ځای باندې پرې خودا وی چې کله مې پرې خودا نو اوس یو شادوګي وی راغی شادوګي او زماغه دوايي چې کوم ما جوړ کړی و هغه ټوله او تختوله وی خوا کې وب به دی وی هغه ته غونډو غرزوله وی چې کله غرزوله خدای پاک پریشان شوم سبا کومه وی چې ګورو لک سات پس وی هغه شادوګي دوباره راغی چې دوباره راغی نو په لاس کې ځان سره سبوټي ځان سره وروړو بوټي هغه اوچوي مو سپه کې شنم داسیو وی هغه زمونږه اور چې بلیدو دا غینه لګ اور داسې را جدا کو او هغه بوټي چې ګم دی هغه پکې ورواچول وی چې کله پکې هغه ورواچول او دا هغه بوټو مکمل ایره شو وسوځیدل وی هغه راواغستل پس کې راواچول او وی او به پکې واچولې او کومه دوايي چې مان اوړې او یک شان غونډه دوايي ته جوړ کړه او دا چل به کوي راغشته او دا چل به کوي شادونه وی دا وی ټول مرګري په تماشه دي چونکه پای کې ډیر وخت لګیدو وی هغه مرګري مونږ ته وی چې لکه دا تاسو چل خیدا دا بوټي چې د لکم راوړو کنه دا تاسو طریقه خيږي ستاده پاره سره وړي دي وی هغه وته چې پرې دا مړه په لانجه می وانړوي پتن لګي چې دا خو تناور دی زناور سره بسکه اسنه الټا پلټا کار دا توخی وینا نه دا ډیرو خيار دي استاده پاره چې کم دی بس شی راوړي دی دا استعمال کا وی هغه لاړه په خپل مخ وي ماته په شاشه مونږ ته قتل وی زه لاړه بس وی هغه کما ایرینه چې دوايي جوړ کړي و یا مې راواغستا او بداسه په دې ټوله ګیره باندې مې ومغله وی چې په ټوله ګیره باندې مې ومغله کنه وی چې څنګه زه سحر را پاسې دما وی هغه ټوله ګیره چې زما هغه ټوله دوړېدلې و یو ډکه زما د ګیره نو مکمل زما ګیره دوړېدلې و بس هغه مرګورو ته مې وینا او هغه شروع کړ چې دا تاسو د وجه تاسو مال مشوره راکړه چې دا وګوره تاسو چل خې زما غټوله ګیره چې دا غوډولې دا وی بیا سره دا غم خدای پاک پاکستان ته بزو مرکز ته بزو مشرانو ته پیش کیګو کلی ته بزو خلک بوي چې دغه بهر ملک تلاړه ګیره مو پسې خورېله په تبلیغ کې وی چې کله زمون خپلته کې چونکه لا تشکیل کې وخت پاتې وی چې داسې ابتا لس ورځې وی او شوي غنا ابتا لس ورځې نو زماغه ګیره چې کومه د لاندې نه دوباره راوخته او چې دوباره راوخته کنه وی هغه ډکی چې کومو د وختو هغه تک تورو بس وی امرګرو ماته وی چې وګوره مونږ ته نه وی چې په دې کې څه چللې وی بیا چې کله پاکستان ته راتلو وی زماغه ګیره لګه راختلې و خو به داسې پټکړې به مې وای رومال باندې مې پټکړې و چې بیا ټوله راوخته مکمل تک تور و